په اذکارو او په مسوره دعاګانو کې د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه څه د سهار او د مازدیګر په وخت کې بل د ذکر را نقل دی. الله اکبر، الحمد لله، سبحان الله، لا اله الا الله. دې ته بیشبها د اجر او د ثواب والا ذکر وای، یعنی ډیر زیات اجر او ثواب والا او ډیر قیمتي ذکر. د الله اکبر معنا دا د الله جل جلاله تر هر څه لوی دی. د الحمدلله معنا دا د ټول استعین یوازې د الله جل جلاله لپاره دی. د سبحان الله معنا دا د چې الله جل جلاله پاک دی له هر عیب او نقص څخه. د لا اله الا الله معنا دا ده نسته هیڅ د عبادت وړ او معبود لایق مګر یوازې یو الله جل جلاله دی. د دې اذکارو په فضیلت کې یو روایت را نقل دی د سیدنا حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه. د مبارک وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما په نیست د سهار او د مازدیګر په وخت کې د سهار د لمانځه نه واخله بیا د لمر ختو پورې او د مازدیګر د لمانځه نه واخله تر لمر در غروبه پورې دغه اذکار کول لکه الله اکبر الله اکبر داسې ویل الحمدلله الحمدلله یا لا اله الا الله لا اله الا الله یا سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا ویل دا د اسماعیل علیه السلام له اولادې څخه در څلورو غلامانو در آزادولو ډیر زیات غوره او بهتره دی. که سهار ووایه دا هم در څلورو غلامانو د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه آزادولو څخه غوره او بهتره کار دی چې انسان یو کې که مازدیګر ووایي همدغه رنګه در څلورو غلامانو در آزادولو ثواب زیات دی. د دې حدیث شریف څخه څو خبرې معلومیږي. یو خو دغه اذکار چې موږ تاسو وښول الله اکبر الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله دا تباقیات صالحات یعنی تل پاتې نیکي. وخت تیریږي، ځواني تیریږي، عمر تیریږي، لیکن دغه نیکي به موږ تاسو له همیش پاتې کیږي. نو دا تباقیات صالحات هم ویل کیږي. رسول الله مبارک جل جلاله فرمای چې دا کلمې چې کله انسان وایي دا د الله جل جلاله په نظم تر ټولو غوره او محبوبي کلمې دي. دا صرف د انسان په ګایدلو کې انسان ویلی شي. کله انسان خبرې کوي سبحان الله وایي، الحمدلله وایي، الله اکبر وایي او لا اله الا الله وایي چې د دنیا څخه خبرې دي در هغه ټولو دا بالا دي. دا تر پاتې نیکۍ دا تر بالا دي. دوم د دې حدیث شریف څخه دا هم معلومیږي چې کله انسان الله اکبر وایي په دې کې د الله لویوالی انسان بیانوي او څوکه دا خبره د انسان که پر خولې زړه تیزي او د انسان په ژوند او زندگی کې د دې اثر په انسان باندې راښکاره کیږي. بېشکه په دې کې شک نشته چې الله له ټولو طاقتونو لوی طاقت دی. الله لوی ذات دی، د الله نه لوی ذات بل څوک نشته او زموږ د ژوند او زندگی د نفع او د نقصان هر څه خبرې د الله په قبضه او په قدرت کې دي. دا هر څه الله پیدا کړی دي. موږ له پکار ده چې په سمه معنا د الله طاعت او بندګي وکړو. زموږ کامیابي د دواړو جهانو په همدا خبره کې پرته ده. همدارنګه الحمدلله الحمدلله چې انسان وایي نو په دې کې شکر گزاري پرته ده، یعنی انسان ته د شکر کولو توفیق هم ورکول کیږي. او دا د شکر کلمه هم د الحمدلله یعنی انسان په شاکرینو کې الله پاک شماري. چې د دې په ویلو سره د انسان په ژوند او زندگی کې نور هم خیرونه او برکتونه زیاتیږي. ځکه لئن شکرتم لازیدنکم په انسان کې د شکر کولو مادره پیدا کیږي. همدارنګه سبحان الله ویل دا د الله پاکي بیانول دي. الله رب العزت په خپل صفت او په پاکي بیانولو ډیر زیات خوشاله کیږي.
ډیر زیات راضي کیږي. انسان دا اعتراف او اقرار کوي چې الله رب العزت له هر قسم عیب او ظلم او کمزوري څخه پاک دی او هر څه دغه په وس په قدرت کې دي او هر خیر الله رب العزت سره تړلی دی، د الله د بندګۍ او د حکم د منلو سره تړلی دي. همدارنګه لا اله الا الله د توحید وای، په دې کې د توحید بیان دی او د توحید بیانول دي. د اسلام بنیاد دا دی، د مسلمانی بنیاد دا دی چې د انسان زړه له شرک او د مخلوقاتو له ویرې څخه پاک سي، یو د الله بندگی، یو د الله معرفت، یو د الله رب العزت تعلق د انسان په زړه کې وي او خپل رب وپیژني. نبی علیه السلام چې په غلامانو کې د اسماعیل علیه السلام اولاد یاد کړی دي، نو په عربو کې بیا خاص کر په عربو کې د غلامانو آزادول یو ډیر لوی مالی او بدني عبادت، بلکې د پخوا په زمانه کې چې کوم غلامان موجود ول نن هم هغه سي کچیر غلامان موجود سي، دا یو ډیر لوی مالی او بدني عبادت دی. بیا خاص کر په عربو کې هغه خلک چې په غلامۍ کې راغلي ول، کوم چې د اسماعیل علیه السلام له اولادی سره او د قریش سره تعلق لري، چې هغه ډیر غوره او فضیلت والا خلک ول، معزز خلک ول، د لوړ نسب خلک ول، خو په غلامۍ کې راغلي ول، نو دا غو آزادول ډیر زیات لوی ثواب او اجر درلودي او پر هغو باندې پیسې لګېدلې. نو له دې وجې نبی علیه السلام دا مثال زموږ ته د پوهېدلو لپاره ورکړی دی چې امت پوه سي په دې خبره چې یوازې په یو څو وخت کې، په یو څو دقیقو کې، په یو څو منټه کې انسان داسې قیمتي او معزز غلامانو د آزادولو څخه هم زیات ثواب انسان ته ملاوي شي. ما سوا له دې نه چې کوم تکلیف انسان وګالي، ما سوا له دې نه چې کوم مال د انسان پر ولګېږي، ما سوا له دې نه چې انسان پکې ستړی سي، هېڅ مشکل نه کې پکې کې هر وخت انسان دا ذکر کولی سي. جمعه ته د تک په ټیم کې، د غت د راتګ په وخت کې، د کار په وخت کې، کار ته د تللو په وخت کې، په ناسته په ولاړ دست به کار ودیل ویر. نو یو خدا وخت سو. دومره خبره د دې حدیث څخه دا معلومیږي چې د دغه دوه وختو لکه د سهار او مازیګر اهمیت نبی علیه السلام دغه دوه وختونه یاد کړي دي په قرآن عظیم شان کې، او د نبی علیه السلام په نورو مبارکو ارشادات او حدیثو کې د سهار او د مازیګر وختو باندې ډیر ټینګار شوی دی. دا ډیر د فضیلت وختونه دي. لکه یو فضیلت له نور څخه دا دی چې دا هغه وختونه دي چې د شپې او د ورځې ملایکې پکې بدلیږي. نو کومې ملایکې چې د الله حضور ته ولاړې سي، د هغو کار دی چې د نن ستا د حفاظت وکړي، د ستا عملونه ولیکي او دا نو هغه ستا نوم د الله په حضور کې د ذاکرینو په دفتر کې په ذکر کوونکو په لیست کې لیکي او د الله په حضور کې شاهدي در باندې وایي چې پلانې ذکر کوي، پلانې دعا کوله، پلانې لمونځ کوي. نو الله دې موږ د غافلینو څخه نه ګرځي. کله چې د انسان هلته شاهدي ویل کیږي نو د هغه ځای څخه به د مغفرت او د انسان د ژوند زندګۍ د خیر او برکت سره تړلې خبرې پر موږ ته راځي. څنګه چې زموږ اعمال خیږي د الله حضور ته، دغه رقم به د زموږ د اعمالو مطابق فیصلې کیږي زموږ سره. نو له دې وجې ګرانو عزتمندورونو نو دا وخت ځکه اهمیت لري. همدارنګه دوم لوی فضیلت یې دا دی چې د سهار په وخت کې ذکر کول د ټولې ورځې د برکت او د رزق د پراخي او د ساتنې او حفاظت د انسان او د انسان د رزق ژوند زندګۍ سبب ګرځي. د سهار په وخت کې ذکر کول د ټولې ورځې د برکت، د رزق او د انسان د ژوند زندګۍ د ساتنې او حفاظت سبب ګرځي. او د مازیګر په وخت کې ذکر کول د ورځې د اعمالو د ښې خاتمې او د شپې د آرامۍ او حفاظت او د خیر او د برکت سبب ګرځي. دې ته موږ پام کوو کله نه کله. نو له دې وجې علما وایي څنګه دا ذکر وکړو. د دې ذکر د دغه ثواب درلاسه کولو لپاره کوم خاص شمار نبی علیه السلام نه دی ټاکلی چې تاسو 100 واره ووایاست، 15,000 واره ووایاست، بلکې صرف طریقه یې دا ده چې د سهار او د مازدیګر په وخت کې انسان دغه ذکر وکړي نو دا دونه ډېر ثواب لري. بهترینه طریقه علماو دا بیان کړې ده چې د سهار د لمانځه څخه وروسته د لمر د راختلو پورې پر خپل هغه د لمانځه پر ځای انسان کښېني یا په جایز کار انسان ځان مصروفه کړي، درس د قرآن وغیره څه نور کوم کارونه
په توجه سره دا کلمې وایي، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، او د مازدیګر لمانځه وروسته بیا د لمر لوېدو پورې هم کښېني انسان، که چیرته وسي په جومات کې کښېني د جومات د لمانځه پر ځای باندې، هم یا په کور کې یا ته د خپل کار په ځای کې، نو خپله ژبه په دغه کلماتو انسان لنده وساتي، دغه ثواب موږ ته نصیب کېږي. دا ثواب موږ تاسو ته الله پاک بیا راکوي. نو الله رب العزت موږ تاسو ته د دې وس او توفیق را نصیب کړي. آمین. السلام علیکم ورحمت الله.